السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ښه راغلاست. دا مای ایمان یوټیوب چینل دی. د نن او پرون خپرونه زه حسان زلمی یم. د همدې خپرونې نورې برخې په یوټیوب کې د مای ایمان په چینل کې موندلای او کتلای شئ. د نن او پرون د لړۍ دا لومړۍ برخه خپرونه مو په افغانستان کې د طالبانو د تحریک د منځته راتلو لپاره نیولې، بیا د کابل تر فتحې پورې جریان ته ځانګړې کړې ده. د لیدلو ته یې ستاسو پام را اړوم. مننه. روس پرنګ ماتې خوړلي زما وطن کې د عبرت درس مې ورکړی تاریخو کې د غلیم په توپ او ټانګ زما باک نشته، د غلیم په توپ او ټانګ زما باک نشته، مزمل یم لوی شوی سرو اورو کې. ډېرو محترمو ماربعي ماشین هغه زغراواله واسطه ده. د ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله تر مشرۍ لاندې د افغانستان اسلامي امارت چې د 1415 هجري قمري کال د محرم الحرام د میاشتې په 15 نیټې د یوه اسلامي خوځښت په حیث بنسټ ایښودل شوی او بیا یې ګڼ پرمختیایي پړاوونه وهلي. د زرګونو علما کرامو، مجاهدینو او عام مجاهد ولس ملاتړ او د هیواد په 95% خاوره د اسلامي حاکمیت د نفاذ ویاړ یې ترلاسه کړی. د یو سوچه اسلامي امارت په حیث لا هم د هیواد په زیاترو سیمو سلطه لري او د امریکا د یرغل په وړاندې اوس هم په مسلحه مبارزه بوخت دی. د افغانستان د اسلامي امارت د تشکیل په رأس کې امیر المؤمنین شیخ مولوي هیبت الله اخونزاده د زعیم او امیر په حیث قرار لري. د نوموړي تر مشرۍ لاندې د امارت د نیابت مقام، رهبرۍ شورا، قضایه قوه، ګڼ شمېر اجرایه کمیسیونونه او اداري جوړښتونه فعالیت لري چې همدا د اسلامي امارت اوسنی جوړښت یا تشکیل دی. د تحریک له اعلان څخه وروسته طالبان او علما په دې تحریک کې شاملېدل، ان تر دې چې د هیواد ټول پر دین مین علما، طالبان او د نورو طبقو خلکو په تحریک کې د داخلېدو هوډ وکړ. د هیواد شتمنو وګړو او سوداګرو د طالبانو د تحریک سره د مالی مرستو ژمنې وکړې. په کم وخت کې د قندهار د ولایت ډېرې سیمې بغیر له جګړې فتح کړې. په لږ وخت کې د قندهار او سپین بولدک ترمنځ لویه لار له پټکونو څخه خلاصه کړه او د سپین بولدک له ولسوال ملا اختر جان سره د ځایي طالبانو په مرسته وکتل او ترې ویې غوښتل چې ولسوالي طالبانو ته وسپاري، خو هغه دا خبره ونه منله او د شورا د فیصلې سره یې سم
هم د 1994 میلادي کال د اکتوبر په 10 نیټه د ملا محمد اخون په مشرۍ طالبانو په ولسوالۍ برید وکړ. له لنډ مقاومت وروسته یا د ولسوالۍ په بشپړ ډول فتح شوه. په یاده جګړه کې یو تن طالب محمد سلیم آغا هم په شهادت ورسید تقبله الله. قندهار ولایت د افغانستان یو له ډیرو مهمو او تاریخي ولایتونو څخه دی. د مهمو پیښو کوربه او د خورا سترو اتلانو او سندان صفته وګړو زیږنتون او مسکن پاته سوی دی. احمد شاه بابا له همدې ځای څخه د خپل اسلامي دولت ډبره ایښې ده. د روسانو په مقابل کې هم د لومړي ځل لپاره د همدې ولایت علماو پاڅون وکړ. لسګونه او سلونه شهیدان یې ورکړل. کله چې د روسانو له وتلو وروسته د KGB او نورو صلیبي جاسوسي ادارو په مشوره د مجددي او رباني په لاسونو په هیواد کې د فساد اور بل سو. د قندهار ولایت هم د همدې اور په تل کې سوځېدی. د ګل اغا شیرزوی، سرکاتب عصمت مسلم خان محمد او داسې نورو داړه ترمنځ د فساد سیالۍ روانې وې. سرونه، مالونه، عزتونه او نواميس ګواښېدل او د کندهار د متدین ولس غیرت یې ننګاوه چې بالاخره د هغوی د ظلم او جبر پر وړاندې د دې باتور ولس صبر تمام سو. د فساد پر ضد د ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله په مشرۍ د طالبانو د تحریک په نوم پاڅون وکړ. طالبانو په کال 1473 هجري شمسي د عقرب په 12 نیټه د سپین بولدک څخه مخ په قندهار ښار روان سول. د دې سرشار لشکر مقاومت ته ستر ظالم او جنگ سالار یو قومندان منصور راوړاندې سو، خو د الله په ځانګړي نصرت یې سمدستي له مقاومت وغورځاوه، اسیر یې کړ او اعدام یې کړ. دا پاڅون چې له ظلم او تیریو څخه د په عذابو مستضعفانو څخه تشکیل و، د کندهار ولسي تر شا ودرېد. د کندهار د قلی اردو مسؤل ملا نقیب چې په کندهار کې د روان فساد عملی برخوال و، ملا محمد عمر مجاهد تسلیمېدو ته وباله او د سیده لارې د انتخاب سپارښتنه یې ورته وکړه او د انکار له خطرناکو عواقبو یې هم آګاه کړ. ملا نقیب چې د منصور برخلیک په وړاندې و، د کندهار قلی اردو لوی ملا صاحب ته تسلیم کړه. په دې ډول د کندهار ولایت مرکز هم له خورا کم مقاومت څخه وروسته په ټولیز ډول فتح شو. ملا نقیب خپل سپکې او درنې وسلې طالبانو ته وسپارلې او امن یې خپل کړ. نور مفسد قومندانان څوک پاکستان ته او څوک اسماعیل خان ته وتښتېدل. له فتح وروسته طالبانو سم د لاسه په کندهار کې شریعت نافذ کړ چې د لسګونو قندهاریانو د عزتونو، سرونو او مالونو قیمت و. شاریانو د طالبانو د راتګ خوشي ولمنځلې او د ملا محمد عمر مجاهد په مشرۍ 8 کسیزه شورا وټاکل سوه ترڅو اداري او نظامی چارې پر مخ بوزي. شورا هم سمدستي لاس په کار سوه. هلمند، روزګان او زابل ولایتونو ته قاصدان او پیغام رسونکي ولېږل چې له ځایي چارواکو او جنګ سالارانو سره خبرې وکړي. قاصدانو پیغام درلود چې ولایتونه او مسؤلیتونه هغو طالبانو ته وسپاري چې لا وړاندې د دې اسلامي تحریک په لیکو کې ځای په ځای سوي وو. په همدې تسلسل د خورا کم مقاومت په ترڅ کې د هلمند ولایت فتح کړ. همداراز د اورزګان ولایت هم فتح کړ. زورواکي ژوندي ونیول او په کندهار ولایت کې زندانیان کړه. ورپسې د زابل ولایت فتح کړ. د غزنی ولایت چې د ملا مشک عالم ټاټوبی دی، ملا مشک عالم هغه قهرمان چې کیونار او صلیبیانو ته د سر په کاسه کې اوبه ورکړې. معاون والی له طالبانو سره ملګری سو او په 1423 هجري شمسي کال د جدې په 11 نیټه پس له لږ څه اخوډبه د غزنی ولایت هم فتح کړ. باید یادونه وکړو چې د غزنی گاونډي ولایت میدان وردګ د ګلبدین د جګړه مارو په لاس کې و. په داسې حال کې چې ګلبدین له CIA څخه د کورني جنگ د شتوت ساتلو په خاطر د مشهور امریکایي جاسوس ګيري شیرون په لاس په مستقیم ډول د میاشتې $100 اجرت اخیست. کله چې ګلبدین خپل د کمه متاع د طالبانو په لاس د ځای کېدو په حالت کې ولیدل او د دې لپاره ترڅو خپل صلیبي باداران خپل پر ځان متکی او باوري وساتي، نو خپل دوه خورا خونړي او فحش قومندانان تورن امان الله او زرداد د حق او مستضعفانو د مظلوم لشکر طالبانو په وړاندې د جنگ لومړی کرښې ته راولېږل. د ششګاو او غزنی ترمنځ د روزي په غونډیو کې د الله په نصرت د سمبالو طالبانو سره مخامخ سوه. خورا سخته جګړه رامنځته سوه. د جګړې په پایله کې د ګلبدین ځواکونو د میدان وردګو پر لور په خورا سرعت تېښته وکړه او بل اخیره غزنی په دې توګه په بشپړ ډول د طالبانو لاس ته ولوېد. بل خوا د پکتیکا او پکتیا ولایتونو پر دین مین ولس چې هغوی هم د ظالمانو د ظلم څخه خورا تنگ راغلي وو راټول سول. په غزنی کې طالبانو ته ورغلل. هغوی فیصله کړې و ترڅو د پکتیکا او پکتیا ولایت واک طالبانو ته وسپاري. همداسې وسول. د شهید مولوي احسان الله احسان په مشرۍ د طالبانو یو سپین کاروان د دواړو ولایتونو ته ورغلی او د 1483 هجري
شمسي د دلوي په 19 او 20 نیټه طالبانو یاد ولایتونه بغیر له جنگ او مقاومت د ولس په غوښتنه فتح کړه. طالبانو هم د ولس غوښتنو ته په پام او احترام دواړو ولایتونو کې شریعت نافذ کړ، امنیت یې تامین کړ او مسؤلین ورته وټاکل. د فتوحاتو په دې ګړندي بهیر کې د طالبانو فاتح لشکر لا آرام کړی نه و چې د خوست د فتح وار را رسیدلی و. د خوست ولایت د جهاد د ستر سالار مولوي جلال الدین حقانی رحمه الله په قومنده د 1470 هجری شمسي کال د حمل په 11 نیټه له کمونیستانو څخه فتح شوی و. که څه هم صلیبیانو په حقانی رحمه الله پسې خورا ډیر تبلیغات کول، خو په دې ولایت کې وضع نسبتا آرامه و. د خوست ولایت جرګې هم له شهید مولوي احسان الله صاحب څخه وغوښتل چې له خپل سپین کاروان سره مل ورسي او بل اخره د 1473 هجری شمسي کال د دلوي په 13 نیټه خوست ولایت هم د طالبانو لاسته ولوید. د میدان شار د اولس پر سر د وحشانو په څیر د ګلبدین ملیشې مسلطې وي. طالبانو پرې د 1473 هجری شمسي کال د دلوي میاشتې په 21 نیټه د ګلبدین په دړمارانو برید وکړ چې په ترڅ کې یې یاد ولایت هم له دې وحشي ټوپک سالارانو آزاد کړ او د اولس اکثریت وګړي د طالبانو لیکو کې شامل شول. د فتوحاتو په دې ګړندي بهیر کې طالبانو د 1473 هجری شمسي کال د دلوي په 24 نیټه د لوګر ولایت پر لور خوځښت ور پیل کړ. په همدې نیټه یاد ولایت هم په بشپړ ډول لاسته ولوید. په دې جګړه کې د ګلبدین اصلي مرکز چار اسیاب هم د طالبانو لاسته ولوید. هلته د شریعت په نفاذ د لوګر ولایت په مبارک او علم پرور سینه کې د پرتو شهیدانو ارمانونه تحقق کړه. عبدالعلی مزاری د حزب وحدت ګوند مشر و. کله چې طالبانو چاراسیاب او وردګ ونیول نو په حزب وحدت باندې چې له مسعود سره په جګړه بوخت و، اکمالاتي لاره بنده سوه. حزب وحدت له طالبانو سره معاهده وکړه چې دوی به خپل مورچې طالبانو ته پرېږدي او طالبان به دوی ته لار ورکوي چې بامیانو ته ولاړ سي. کله چې طالبان مسعود ته ورمخکې شول، عبدالعلی مزاری چې د ځان په خرڅولو ښه بلد و، له ستر غدار احمد شاه مسعود سره معامله وکړه او داسې پرېکړه یې وکړه که طالبان در مخکې سول نو تاسو به د مخ نه برید پرې کوئ او موږ به یې له شا وځپو. همداسې یې وکړل. په طالبانو یې ناڅاپي حمله وکړه، کړې معاهده یې نقض کړه او غدار پاته سوه. په دې جنگ کې 80 کسه شهیدان سول او یو څو یې اسیران کړل او د ملا بورجان په ګډون ډیر شمیر طالبان ټپیان هم کړه. په جوابي برید کې کله چې طالبانو ساحه خپل په کنټرول کې واخیسته، عبدالعلی مزاری په داسې حال کې ونیو چې له ساحې څخه د تیښتې هڅه کول خو ونیول سو او په هلیکوپټر کې د موضوع د بشپړو تحقیقاتو لپاره قندهار ته ولېږه. خو متاسفانه په لار کې په هلیکوپټر کې له یو طالب څخه وسله واخیسته. 3 طالبان شهیدان کړل. پیلوټ ته امر ورکړ چې د بامیانو پر لور حرکت وکړي، خو پیلوټ تیاره په چټکۍ په غزنی کې کښېنول. مزاری په تیښته پیل وکړ. پیلوټ خلکو ته ورغاښ کړه، خلک راټول سول او د مزاری د نیولو هڅه یې شروع کړه. په دې ترڅ کې د خلکو او مزاری ترمنځ جګړه ونښتل چې په ترڅ کې مزاری د خلکو لخوا ووژل سو. کله چې طالبان د کابل شاوخوا نږدې سوي وه او د کابل د نیولو هڅې یې پیل کړې، اسماعیل خان د هلمند او قندهار د نیولو لپاره د 25,000 په شاوخوا کې داړماران راجمع کړل او د طالبانو د له منځه وړلو په خاطر مخ په قندهار راوخوځېد. له دلارام راتیر سو او د سنګلان په تپو کې ځای پر ځای سو. په لسګونو ټانګونه، په لسګونو درانده توپونه، په سلګونه نقلیه وسایط، جیټ الوتکې، هلیکوپټرو یې له شینډن څخه ملاتړ کاوه. اسماعیل خان رسنیو ته وویل چې ډیر ژر به د طالبانو ریښې وباسي. د جنگي وضع څخه هم همداسې څرګندېده چې طالبان په ډیره پراخه سیمه کې په جګړه بوخت او دلته یې د دومره لوی ځواک سره د مقابلې توان نه درلود. خو طالبانو د یو خاص تکتیک له مخې د 1473 هجري شمسي کال د حد د میاشتې په 14 نیټه مخکې له دې چې دشمن پر دوی برید وکړي، دوی وار پرې له مخه کړ او برید یې پر وکړ. په همدې شپه اسماعیل خان ته دومره سخته ماته ورکړه چې ډیر زیات ملګري ووژل سول، ټانګونه او وسایل په ځای پاته سول. علاءالدین خان چې د دې قوې مشر په زخمی حالت په تیښته بریالی سو. د اسماعیل خان قواوې په دلارام کې بیا سره راغونډې سوې چې د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. خو طالبانو په 14مه د حد دومره سخته ماته ورکړه چې تر فرارو د راټینګ نه سول. په دې وخت کې د اسماعیل خان د قوې 12,000 جنګیالي پاته وو، نور ټول یا وژل سوي وو یا تښتېدلي وو او یا اسیران سوي وو. په 19 د حد فرارو د ولسوالي هم پرېښودل او په شوز کې د شینډن د ساتلو لپاره خط واچو. تورن اسماعیل له مسعود څخه په عاجله توګه 15,000 جنګیالي راوغوښتل. مسعود 2,000 جنګیالي ورولېږل څو د شینډن دفاع وکړي. د طالبانو او اسماعیل خان ترمنځ دلته سختې جګړې روانې وې، خو طالبانو په فراه او نیمروز هم بریدونه شروع کړه او دا ولایتونه یې ونیول.
کله چې تورن اسماعیل ته د مسعود له طرفه 2000 جنگیالي ورسېدل د 1304 هجري شمسي کال د جوزا په 9 نیټه اسماعیل خان په فراه ولایت کې سخت ځمکنۍ او هوایي حملې وکړې چې له سختو جګړو وروسته یې فراه له طالبانو څخه ونیول. د 1304 هجري شمسي کال د جوزا په شلمه نیمروز هم اسماعیل خان ونیوی او د همدې کال د سنبلې په لومړۍ نیټه په دلارام برید وکړ. پس له 3 ورځو سختې جګړې دلارام د سنګلان تپې تر ګرشک پورې ونیولې. د همدې کال په 14مه په ګرشک برید وکړ. خو طالبانو د نهایت ستري قرباني په برکت د هغوی برید په داسې ډول په شاو تنباو چې مرحوم امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد په لومړي صف کې د زمري په شان جنگ کاوه. د طالبانو د سرسخت مقاومت په پایله کې دوی ماته وخوړل. طالبان په دوی پسې سول او سخت بریدونه یې پر وکړل. ډیر ټانګونه په سلګونو نقلیه وسایط او درانده توپونه یې ترې ونیول او د همدې کال د سنبلې په 8مه طالبان چکاب ته ورسېدل. طالبانو بیا په اسماعیل سخت برید وکړ خو اسماعیل د فراه په خوا ورڅخه وتښتېدی. طالبانو د 1304 کال د سنبلې په 9مه سخت برید پرې وکړ او په همدې ورځ فراه هم فتح کړه. د فراه له فتح وروسته د 1304 هجري شمسي کال د سنبلې په 10مه نیټه د نیمروز ولایت طالبانو ته بېله مقاومته تسلیم سو. طالبانو پکښې شریعت نافذ کړ، امن یې ټینګ کړ، مسؤلین ورته وټاکل. خلکو هم له طالبانو استقبال وکړ او د طالبانو په لیکو کې ورګډ سول. کله چې د اسماعیل قواوې په ګرشک کې وځپل سوې د مقاومت توان له لاسه ورکړ او په شا روان و. د 1304 هجري شمسي کال د سنبلې په 11مه نیټه له شینډن څخه هم وتښتېدل او په همدې نیټه طالبانو د شینډن هوایي میدان فتح کړ چې 15 جیټ الوتکې، هلیکوپټري، باروړونکي نظامي الوتکې پکې موجوده وي. د شینډن په فرقه کې مختلف نوع سپکې او درندې وسلې موجودې وي چې د طالبانو لاسته ورغلې او د شینډن په سلګونو ځوانانو هم د طالبانو په لیکو کې ورګډ سول. کله چې اسماعیل له شینډن څخه په تېښته تللی و په هرات کې هم پښې ټینګې نه سوې او ایران ته ولاړ. په دې وخت کې د 1304 هجري شمسي کال د سنبلې په 15مه نیټه طالبانو د هرات ولایت هم فتح کړ، شریعت یې نافذ کړ، امنیت یې ټینګ کړ او د هرات ولایت لپاره یې مسؤلین وټاکل. دلته هم په زرګونو درنې او سپکې وسلې، په لسګونو ټانګونه او تیارې طالبانو ته په لاس ورغلې. د 1304 هجري شمسي کال د جوزا په اوایلو کې غور ولایت ته مخه کړ. له لږ مقاومت وروسته د غور ولایت هم فتح سو. د ځاځي ولسوالۍ د پکتیا یوه سرحدي علاقه ده چې له پاکستان سره پر پوله پرته ده. د جهاد په وخت کې د مجاهدینو مهم غونډونه دلته موجود وو. د افغانستان د ډیرو سیمو مجاهدین به پاکستان ته له همدې لارې تګ راتګ کاوه. د 1315 هجري شمسي کال د اسد په 29مه نیټه طالبانو له لږ مقاومت څخه وروسته د ځاځي ولسوالۍ فتح کړه او د همدې کال د اسد په 30مه نیټه د تور بابا غونډ ونیو او په 31مه نیټه د سپینې شګې غونډ پسې له لږ مقاومت لاندې کړ چې ډیر مهمه طالبانو ته په لاس ورغله. لکه د نورو ولایتونو په څیر ننګرهار هم د زورواکو او داړمارانو لخوا د اور په لمبو کې سوځېدی. خلک طالبانو ته راتلل او له هغوی څخه یې غوښتل چې ننګرهار ته ورسي او دوی د ظالمانو له شره خلاص کړي. طالبان د لوګر د ازرې په ولسوالۍ کې سره راټول سوه او د ننګرهار د حصارک د ولسوالۍ په لور وخوځېدل. د ننګرهار داړمارانو هم په حصارک کې د مقابلې پوره آمادګي نیولې وه. مختلفې درنې او سپکې وسلې په حاکمو نقطو کې ځای پر ځای کړي وې. کله چې د 1315 هجري شمسي کال د سنبلې په 20مه نیټه طالبانو په حصارک برید وکړ، له 1 ساعت جګړې وروسته یې ولسوالۍ فتح کړه. داړمارانو سخته ماته وخوړه او په ننګرهار کې هم پښې ټینګې نه سوې. مخ په تورخم د فرار لاره غوره کړه. د خپل منځي دښمنۍ له وجې چې مخکې سره لرلې یو تن د دوی نه په تورخم کې کمین ورته ونیوی او 80 تنه غټ قومندانان یې ووژل. او بالاخره د 1315 هجري شمسي کال د سنبلې په 21مه طالبانو ننګرهار بغیر له مقاومت څخه ونیوی. د ننګرهار خلکو یې تود هرکلی وکړ. طالبانو په ننګرهار کې هم شریعت نافذ کړ، امنیت ټینګ کړ او د ولایت مسؤلین وټاکل. د یاد ولایت له فتح وروسته د 1315 هجري شمسي کال د سنبلې په 30مه نیټه د لغمان ولایت بېله مقاومته طالبانو ونیو. د لغمان خلکو د طالبانو ډیر تود هرکلی وکړ، پوره ملاتړ ورڅخه اعلان کړ او په سلګونو ځوانان د طالبانو په لیکو کې ورګډ سول. طالبانو په لغمان کې شریعت نافذ کړ. د 1315 هجري شمسي کال د میزان په لومړۍ نیټه طالبانو د کونړ ولایت هم پس له لږ مقاومت څخه فتح کړ. کله چې طالبان د کابل سندو ته راورسېدل نو د پاکستان د جمعیت اسلامي ګوند مشر قاضي حسین احمد د کابل د جګړه مارانو ترمنځ د سولې هڅې شروع کړې ترڅو ټول په ګډه د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. او له بلې خوا په پاکستان کې د CIA مشر بیردن
ګلبدین او مسعود ته چې په دې وخت کې دواړو ته د خپلمنځي جګړو لپاره د میاشتې $1 لک ورکول امر ورکړ چې خپلمنځي جګړې پرېږدي او د طالبانو په مقابل کې چې د صلیبیانو لپاره لومړی درجه خطر دي سره یو سي. دوی هم په داسې حال کې چې یو د بل په زرګونو کسان وژلي وو د خپل بادار په امر د 1475 هجري شمسي کال د جوزا په 4 نیټه د ماهیپر په تنګي کې د طالبانو په ضد د اتفاق تړون لاسلیک کړ. ژمنه یې وکړه چې ټول به په ګډه د طالبانو مخه نیسي او د 1475 هجري شمسي کال د سرطان په 14 نیټه د باغ بالا په هوټل کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ګلبدین د لومړي وزیر په توګه د وفادارۍ قسم وکړ او وزیر سو. د خلکو چې د روسانو په مقابل کې هم یو لبل سره نو یو سوي او د خپل بادار په امر د طالبانو په مقابل کې سره یو سول او د کابل د دفاع لپاره په ورشمین تنګي کې ګډي او مستحکمي مورچې جوړې کړې او د میدان خواته هم د طالبانو په مقابل کې ګډي دفاعي مورچې جوړې کړې او همدارنګه د چهاراسیاب طرف ته هم ګډي دفاعي مورچې جوړې کړې. په دې وخت کې طالبانو چې چهاراسیاب ولسوالۍ نیولې وه د دشمن پر سنگرونو او مورچو زبردست منتصره جګړه پیل کړه. د 1440 هجري شمسي کال د عقرب په 10 نیټه د خاکی جبار ولسوالۍ ونیوله. د سرخی پله زندان او پولیسو اکاډمۍ پورې ورسېدل. په همدې سختو جګړو کې د 1440 هجري شمسي کال قوس د میاشتې په 14 نیټه د طالبانو د لومړي خط قومندان ملا مشر په شهادت ورسید چې له امله طالبان مسعینک ته په شاسول. خو بیا وروسته په 1415 هجري شمسي کې د جوزا په 13 نیټه طالبانو بیرته چهاراسیاب ونیوي. د ماهیپر د تړون لمخې غلو او دړمارانو په ګډه په ورشمین تنګي کې هم د طالبانو په مقابل کې ګډ سنگر جوړ کړی وو. د مشرقي ولایتونو تر فتح وروسته طالبانو په ورشمین تنګي کې تر ټولو سخت برید وکړ. د ماهیپر د تړون لمخې غلو او دړمارانو په ګډه په ورشمین تنګي کې هم د طالبانو په مقابل کې ګډ سنگر جوړ کړی وو. د مشرقي ولایتونو تر فتح وروسته طالبانو په ورشمین تنګي تر ټولو سخت برید وکړ. د یاد برید په نتیجه کې د 1415 هجري شمسي کال د میزان په 2 د ورشمین تنګي د مسعود ګلبدین او له دوی سره د نورو ګډو ځواکو څخه ونیوي. له دوی نه وروسته طالبان پر مخ روان وو او یو پر بل پسې د دشمن مورچې نیولې او د شر او فساد ځواکونه د ورشمین تنګي نه د سړبي پر لور په منډه کړل. په همدې جګړه کې اتل قومندان ملا بورجان هم په شهادت ورسید. د دوی جګړو په ترڅ کې طالبانو د جګدلک په محاذ د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې مسعود دفاعي کرښې ماتې کړې. مسعود سره له خپل ټول ائتلاف مخ پر شمال په تېښته سو. د 1415 هجري شمسي کال د میزان په 4 طالبان د سړبي ولسوالۍ ته ورسېدل. په کابل کې هم د دې صلیبي غلامانو پښې په لړزان وې. د 1415 هجري شمسي کال د میزان په 5 نیټه د صلیبي غلام ائتلاف بغیر له کوم مقاومت څخه د کابل ښار پرېښود او طالبانو فتح کړ. له شر او فساد څخه یې وژغوره. ستر خاین او غدار د زرګونو افغانانو قاتل د روس فاحش جاسوس نجیب او د هغه ورور د صلیب له دفتر څخه را اوویست او د خپل ورور سره یو ځای قتل کړ او د نورو کمونستانو د عبرت لپاره په اریانا چوک کې راوځړاو. په دې توګه د صلیبیانو د پلان هغه برخه چې په نجیب پورې اړه لرل چې د نجیب بیرته واک ته رسول و د تل لپاره د خاورو سره خاورې کړ. له دې وروسته په کابل کې طالبانو شریعت نافذ کړ، امنیت ټینګ کړ او مسؤلین ورته وټاکل. د ایمان یوټیوب چینل درنو لیدونکو او اوریدونکو، هیله ده زموږ نننۍ خپرونه مو تر دې ځایه خوښه سوې وي. د دې خپرونې دویمه برخه به انشاءالله ډیر ژر چمتو او ستاسو حضور ته وړاندې کوو. ستاسو له حضور څخه اجازت غواړو. زه حسان زلمی یم. دا مای ایمان یوټیوب چینل دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. گزار دی زمون تاریخ په میړانه اقرار دی زمون ساتلی د تورې په احترام او خاص پوځي ډسپلین سره د ځانګړو عملیاتو استشهادي ټولۍ د لوژ له مخې د تېرېدو په حالت کې لکیلات هغه دم چې چا ناروا دلته ایښی قدم قیماتي دي تل لکیلات هغه دم چې چا ناروا دلته ایښی قدم دا خاوره پردو د مقتل دی سمدم راغلی چې څوک په دې لار دی زمون دا خاوره پردو